ذبیح الله مجاهد د امریکا لخوا د بګرام اډې بیرته نیول یو خیال دی. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بګرام هوایي اډې د واک نیولو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې یو خیال بللی دی. ښاغلي مجاهد همدارنګه د ټرمپ دغه ادعا هم رد کړې ده چې بګرام اډه دې اوس د چین په واک کې وي. بګرام اډه د افغانستان په واک کې ده. داسې هیڅوک هوکړه نشته چې د هغه پر اساس د امریکا یا چین ته ورکړل شي. نوموړي د ایکس یو بحث کې ویلي د امریکا لخوا د بګرام اډې نیول بیرته یو خوب او خیال دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بار بار ادعا کوي چې که چیرې دې ولسمشر وای نو له افغانستان څخه یې امریکایي عسکر ایستل، خو بګرام اډه به یې نه پرېښوده، او وایي چې اوس د دې د سرسخت مخالف چین په واک کې ده. ښاغلي مجاهد د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات تایید کړ، خو نوموړي دا فکري وباله او ویل هیڅکله به په جګړه تبدیل نشي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا